إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سیرت مونږ بیانو او پای کې تقریبا 3 بیانونه د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره مونږ کړو. نو بسلورم بیانې او دا باخرنه بیانې د عمر فاروق رضی الله عنه په سیرت کې. نو په دې کې بلغه بعض کارونو ته اشاره کوي چې هغه په خلافت کې کړی، بعض دغه صفات او دغه شهادت واقعه. عمر بن خطاب رضی الله عنه ډیر کارونه دي چې کړی دي چې دا اول پیراغه کړی، ناغې ته ویل کېږي اولویات عمر. هغه کارونه چې اول عمر دان کړی، اولنې کس چې چاته امیر المؤمنین ویل شوی دی هغه عمر بن خطاب رضی الله عنه. داغه نه مخکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفۃ رسول الله ویل کېدو، د امیر المؤمنین ویل کېدو. د هجری د تاریخ چې د عربی د اسلامی تاریخ د اول پر عمر رضی الله عنه لیکلی او هغه په استعمال کې راوسته او د فائدې لپاره ساتي چې دا کم تاریخ چې زموږ د غالبا ورونه استعمالي د انګريزانو ده، نو خپل تاریخ په جن استاسو تاریخ د عربی ده او د اسلامی تاریخ د استاسو تاریخ ده، د استاسو تاریخ ته چې زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت مونږ ته راځي د عمر بن خطاب رضی الله عنه. دي مسلمانان دي چې هغه ته اسلامي میاشتې نه معلومه او دا د انګلیش ته چې شروع کړي ټول یې لیکلي. صحیح دی یوځي کې معاملات سره په دغه تاریخ باندې کیږي، نو تا خپل معاملات هغه سره دي ساته، نور خپل معاملات په عربي تاریخ باندې چلا. پلانی تاریخ له بدی سي کو کم تاریخ د عربي د پلانی میاشته تاریخ او دا تاریخ زموږ تاریخ دی. تاسو ته يهودي یا نصراني لیدل زموږ تاریخ استعمالي چرته تاسو وی نه پیدا کی او موږ دغه تاریخ استعمالو په غړو کې هم دغه یو په کلندرو کې هم دغه یو په ډیوټیانو کې هم دغه په هر شي کې نه دغه خپل تاریخ په پیژنې. اولنې کس بیت المال جوړ کړی دی هغه عمر بن خطاب رضی الله عنه، او اولنې کس چې خلک په یو امام په سره جمع کړی دي د تراویح منځ کې هغه عمر بن خطاب رضی الله عنه. رسول صلی الله علیه وسلم خو یو سور جو کړی پرې خو دي وې دي سنې چې پتا سو لازم شي، نو به خلکو ځان له کوي. درشه ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې ځان له بیا عمر بن خطاب رضی الله عنه ټول را جمع کړو. ابی بن کعب رضی الله عنه او تمیم الداری رضی الله عنه رضوانو ته تاسو به خلکو امامتی کوي او دوی دبا یو لسرکات موږ کوي، یو لسرکات نه در سنه بدعت نه کړه. بس کې سمې تاسو پلانې کار بدعت ته بیا خودم بدعت کړي، نه د بدعت نه کړي ځکه چې د عبادت اصل په شریعت کې شتي. رسول الله په زمانه کې د عبادت شي. عمر ابن خطاب رضی الله عنه ډیر کارونه دي چې کړي د خپل خلافت کې جګړه دینه مخ کې نو او زغه تفصیل نظم زغوالم چې په دې نه بیان سره د سیرت ختم کو. نو که هر خبري تفصیل لجن بیا دا خبر ډیر وګدي شي ځکه چې هغه مثالی خلافت قائم کړه د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره. ودې خلافت چې تاریخ یاد ساتي
علي رضی الله عنه پیر چې جمعتون تیر شو ومر علي بن ابي طالب رضی الله عنه على المساجد في رمضان په میاشت کې وفيها القناديل او بای کې ډیوی بلې دا عمر بن خطاب رضی الله عنه ډېر ور کړه نو علي رضی الله عنه نور الله على عمر في قبره كما نور علينا في مساجدنا الله اذا عمر قبر دي سرنا کې لکه زموږ د جمعتون چرنا کړي عمر د هغه انسانو چې د مکه او د مدینه په منځ کې یو ځای جوړ کړو او الته خوراک پروتو الته وبوي نو چې څوک په مکه مدینه د توراتونو د غزي کې به د مکه ولا الته خوراک کو مسجد نبوي وران کړو د بیا په دې کې توصيه کړې د عمر بن خطاب رضی الله عنه او دا شنده واړه کانی راوړو او د بری مسجد نبوي کې خوراک کړو عمر بن خطاب رناغ انسان دی چې يهودي د حجاز د علاقینا د مدینې نه د خیبر نه د غزي نوښتي او هغه به شام ته تیری نجران ولې د غزي نوښتي او هغه کوفه ته تیری او د عمر نه په خلافت کې هغه دا کاروم کړل چې د مقام ابراهیم په دې ځبانونو د کم ځبانی چې وسته مخکې دا دري بالکل د کعبه سره خوا کې د عمر بن خطاب رضی الله عنه راوړل په باقي ځبانی پروت د رئیس خوا کې چې چا په طواف کو هغه ته ډېر ګرانه طواف کې برش جوړې دي ځینې د مقام ابراهیم چت کو دلته راو عمر بن خطاب رضی الله خلافت دغه خوې نو بدل کړي کوم خوې چې دغه وو او دغه د خوې مبارک ما مخ کې تفصیل ذکر کړي بیا غیر نزو دغه عجزي دغه خپل اخلاق دغه سختی د الله سبحانه تعالی دین د پاره همغه غشانوا څنګه د خلافت نه مخ کې و عبد الله بن عمر رضی الله عنه أن عمر بن الخطاب كان إذا احتاج أتى صاحب بيت المال عمر بن الخطاب رانچ بکله پیسو ته ضرورت شو خلیفہ نو بیت المال ولا بس براغه فاستقرضوا دغه به قرض پیسې واغست فربما اثر نبي ابا د سره د پیسې نیوي او د بیت المال ولا بس تلو بمخبته یا قرض واپس راک کړه د امیر المؤمنین له عمر بن الخطاب رضی الله عنه خدای خپل ځان د پاره قرض اخلي بیت المال او بیا د خلیفہ د حالات دي چې جغوتی بیا قرض واپس غواړي او د سره په غټیم نو عمر بن خطاب رضی الله عنه غټ صفات دغه د په خلافت کې چې هغه به ګرځېدو د شپې او په یوه د درې واقعیت او سمخ کې ذکر کړي هغه لبیا نزو یو واقعیت ده چې عمر بن خطاب رضی الله عنه یو ورځ د شپې وته مدینه کې ګرځېدو دا کار باغ کو نو به کور باندې تیر شو چې کې زنانه وا او دې زنانه په تیز اواز سره اشعار وي او اشعار داوي چې بس په کې عمر رضی الله عنه اوریدو ويتطاول هذا الليل تسري كواكبه وارقني الا ضجيع الاعبه وإذا شپه دا وګدشوا او دسی مرګره ما سره نشتی چې دغه سره ز وخت تیر کما خون وسره نو فوالله لولا الله تخشى عواقبه لزحزح من هذا السرير جوانبه الله می قسم وی کړه الله یې را نوینو د دې کټ د سرور بازوګان بنو خو زیدلې ای وته چې ما بل کس پردې سره و ما راوسته دغه سره ما زنا کړي نو عمر رضی الله عنه چې کله دا شاعر ووري سره معلومات کړو زنان سوق ده راوسته استا خاون یو خو ته لګره جهاد له جنگونو له بیا د خپل لور سره مشوره وکړه او دا خبره وکړه چې فكتب الى عماله بالغزو الا يغيب احد اكثر من 4 اشهر مسلور مېشنه وزیات څوک بهر نه پاتې کی د انسان هر طرف ته سوچ صرف د زنانه اشعار ووري دغه لپاره یو حکم صادر کو عبد الله بن عمر رضی الله عنهما هذا زوی ما یو پیر د عمر د سره حج کو خپل پلار سره په درشتمه هجری کې هم په دغه درشتمه هجری کې عمر بن خطاب رضی الله وفات شوی فانفق في حجه 16 دینارا نشپارس دینار به خپل حج کې لګولو خرچه کړو وی به ماته وی چې یا عبد الله اسرفنا في هذا المال دې مال کې موږ اسراف وکړو دې پیر
د مال کې موږ اسراف وکړو دی په لږ چې الله سبحانه وتعالى نه تپوس وکړي. عمر بن خطاب رضان یو پیر کور ته نه وته نو زوی راغی وقد ترجل ولبس ثيابا حسانا او اختیخ کلی مزدار منګز کړي وو پاکي کپڑے چولي فضربه عمر ذلك وو حتى ابكاو ترجه بجلاش حفصه وتوي امير المؤمنين ولي لما ضربته ولد ورأيته قد اعجبته نفسه وما ولد دکی سی تکبر دکی بلا شیزان ته ګوري چې زه امیر المؤمنین زویم فاحببت ان اصغرها له نو ما غوښته چې د ځان کمزور ښکارا کما چې ته اگر کده امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله زوی خدا لویواله او د تکبر د پزړه کې نه ساتي. عجیب خبره ده عمر بن خطاب رضی الله عنه ډېر سخو د همټو ته معلومه ده الله سبحانه وتعالى په دین کې او د الله سبحانه وتعالى دین د پاره حدود به قائمول چې چا بس جرم کو دغه بس سزا او په شریعت کې هغه عمر بن خطاب رضی الله قائمول خو بخپل کور کې دا اعلان کړو چې دا خبره ګور یاد ساتي بهر چې چا څه ګناه وکړه او باغې باندې په شریعت کې حد یې خو په قائمو او کله خبره چې زما په کور کې وکړم ته باندې به حد په پیری قائمو چې زما په کور کې تاسو دند لګي او دا کار کوي زبر مسلمانانو ته هم چې دا کار باندې کوي او موږ لم دي سي پکار چې د بهر نه زیات غم موږ د خپل کور د خپل بچو د خپل مشرانو د خپل کشرانو چې څومره زمونږ وسی او ته وایو او غو ته دین بیان کو نو ډېر خلک دي چې کور کې دین نه بیانې بار خلکو ته بیانې نته شروعات ته کم ځنه کې شروعات به د خپل کور نه کې هغه ته دین بیانې هغه ته چې دین بیان کو کوي من لړې راخه کوي نه منل نو ستا غاړه چې دا غازادي شو. په اختصار سره به هغه لقي ذکر کو کوم چې عمر بن خطاب رضی الله عنه فتح کړي او ما په تیر شي درس کې دا خبره ذکر کړو چې عمر بن خطاب رضی الله خلافت سو وخت پورې سره پاسه لس کال دغه خلافت سره پاسه لس کال د عمر بن خطاب رضی الله خلافت په 14 هجری کې خلیفہ شه او په 14 هجری کې دمشق د علاقه چې سوریه طرف ته د فتح کړو او پای کې به نور علاقې حمص او د هر علاقې د فتح کولو غرزان له سیرت ته ځان له تاریخ ته نو موږ اساغه نو معلومه د علاقې چې د فتح کړي نور د علاقې فتح کړي څنګه ده کده هر علاقه موږ بیانول شروع کو چې د دې جنگ کړو دومره کسای لګلو نو د سیرت به مشته ختمي. نو په دغه کال کې دمشق غټ علاقه چې د مشهور علاقه د فتح کړو په 15 هجری کې عمر بن خطاب رضی الله عنه اردن د علاقه چې د فتح کړو او په 14 هجری کې چې د مدائن د علاقه د چې قبضه کړی و او فتح کړی و. په 19 هجری کې عمر بن خطاب رضی الله عنه د رسول سم په جمعات کې توصیه کړی و د غټ کړو او هم دغه کال لا هغه لوګ راغلی و او قحط راغلی په مدینه باندې چې هغه ته موږ په تیر شوی درس کې په تیر شوی بیان کې اشاره کړی و او هغه ته عام الرماد وی او دغه د لاسه د عمر بن خطاب رضی الله عنه رنگ چې دغه بدل شي موږ باور کې دا خبر کړ چې عمر بن خطاب رضی رنگ چې د سور سپینو او دغه کال دي سختي چې و دغه نه بعد دغه رنگ بیا غنم رنگ یو د دې کال نه چې دا ولسمه هجری اخرنه وخت نبی عمر بن خطاب رضی الله عنه په عباس رضی الله عنه پس د رسول سم پتر پس دغه غلاسونه ونی وچې دي کړو به وی اللهم یا الله انا نتوسل الیک بعم نبیک یا لمنګه د رسول سم د ترته ته وسیله کو چې دیوستانه دعاګانې وواړي مخکې موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وینا هغه دعا وغوښته اوس هغه نشتی نه موږ دته وایي چې الله نه زموږ لپاره دعا وغواړي ژوندۍ سړی نه دعا وغوښته دا جایز دي خو بدیزي ګور رد دی په هغه خلکو باندې زموږ ملک چې کم بریلیان صوفیا یا نور مبتدعين دي هغه د مړي چې د وسیله کوي یعنی اے الله د پیغمبر په واسطه دارا کې د پیغمبر په واسطه مو بخي نو دي ګور عمر ابن خطاب رضی الله عنه په دغه وسیلار په عباس رضی الله عنه په سیده ځکه هغه پته چې د رسول سم وسیله کول د ناروا دي او هغه ته پته چې دا جایز کار نه سره ته باغه به وغه ته وي خو ته د رسول سم قبر خو کې ولاړ وغه ته ویل چې ته الله ته وایي چې باران ور یا دي سه ویل چې الله باران ور او د چا په واسطه
د رسول صلی الله علیه وسلم په واسطه حدیث نه دی ویلي. په اتلسمه هجری کې چې دنه حلوان علاقه او جندیه صابور دغه ټکټ علاقې چې د فتح شوی او په دغه کال باندې طاعون عمواس هم راغله او طاعون عمواس د شام په علاقه باندې راغله چې بای کې بزرګاو خلک مړ شي. کته استیادی سیرت کې ما دې خبرې ته اشاره کړې و مونږ چې کړه دغه سیرت بیانو د ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه. ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه په دې کې وفات شه، په دې طاعون کې وفات شه او د یو دسی وبای بیماری رااله چې بزرګاو خلک چې په دې کې شهیدان شي. نو یو پک ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه چې مشهور صحابي او بل پک مشهور معاذ ابن جبل رضی الله عنه او دریم پک یزید ابن ابي سفیان رضی الله عنه. دا نوم دې لپاره ذکر کو چې یو خو هغه یزید د کوم چې د معاویه رضی الله عنه هغه صحابي نه هغه تابعی دی، هغه د ابو سفیان وسیری او دا یزید چې کوم دی نو دا د ابو سفیان زوی د معاویه رضی الله عنه رور دی. د یزید نوم ته سپکته او دا پسپکوالی سره د ول د مسلمان او د سنیانو شان نه دی، د شیعاګانو کار دی، د روافض. زموږ د یزید نوم سره څه دښمنی زموږ د یزید نوم سره؟ یزید خو ګوره د صحابي نوم د یزید بن ابي سفیان رضی الله عنه. نه زموږ د خلکو ته د یزید نوم دي چې بدخکاره شي او د چا ته بدخکاره کړي شیعاګانو موږ ته بدخکاره کړي. نو خاص کر زموږ د مشران په نږدې وخت پورې او سر دومره خاص علم نه و د بیانونه چې چا بیان به مخې لراغه به ووري د شیعاګانو د خبرې به ووري نه تحقیق بچا کوم مولوی صاحب غریب سره تحقیق نه نو عوام به سره تحقیق کړي. هغه چې وکور ترغه بس خبرې به وړو تم بیان کړي یزید یو وخت کې د شغړ ظالم تیر شي او دا چلی کله او دا چلی کله هغه بعینه هغه تاریخ به نقل کو کم چې شیعاګانو بیانو دا غي د لاسه زمونږ خلک کوم متاثر شي. هغه موږ په کاج خپل تاریخ زده کو زمونږ د سنیانو خپل تاریخ دی. د شیعاګانو چې کوم تاریخ دی د 95% هم زه لګوم 95% دروغ دي. 95% نه سنشتي نه سرشتي نه خپېشتي. د 15% خبرې به کومز کې دا برابر کی. نور غالبا دغه تاریخ چې کوم دی هغه دروغ او د دوکو د منافقت نه ډک دی. ځان من ګړت تاریخ جوړ کړ دغه مونږ ته بیانې. په شلمه هجری کې چې دنو مصر د علاقه فتح کړې شو چې ډېر غټ علاقه و. په 28مه هجری کې چې اسکندریه علاقه او نهاوند علاقه دا غټ غټ علاقې چې فتح کړې. په 28مه هجری کې آذربایجان د علاقه چې دا ګوره زسری باشه غنو معلوم د علاقې نور دغه کال کې اوس نور علاقې د ناراضي خدای چې غټ علاقه چې کوم هغه به ذکر کو. په 30مه هجری کې کرمان دی علاقې نوم د سجستان مکران اصبهان د کوم علاقې چې د فروس د ایران دغه طرفونه د علاقې په دغه کال فتح کړې. عمر ابن خطاب رضی الله عنه په اوله کې ویلو چې رجل الجهاد والملاحم هغه د جنگونو د جهادونو سره او ځکه يهود نو سارم د دې خبرې اقرار کوي. په تاریخ کې بعض مورخینو دا خبره لیکلې ده چې کدي سړي الله سبحانه وتعالى لګ نور جون ور کړی نو د ټول دنیا فتح کوله. دغه چې روم ته وګوره فارس ته وګوره دا غړ ملکونه او دا چې دغه فتح کړو. نو د فارس د علاقه چې د کوم چې اوس ایران دی او د خوشه د علاقې د عمر ابن خطاب رضی الله عنه په دوره خلافت کې قبضه کړی شوی د مسلمانانو لاس راغلی. نو یو وجه سره یاد ساتي عمر ابن الخطاب رضی الله عنه سره شیعاګان د ټول نغټه دښمنی کوي او شیعاګان وایي چې د زمکه به مخ باندې چې زموږ څوک ډیر بدی شي هغه ولید بالله عمر ابن خطاب رضی الله عنه. دا غي یو وجه ده چې د مجوسو د ملک او د مجوسو غور د کوم بندگی چې باغ کوله د ور چا مړ کړي د عمر ابن خطاب رضی الله عنه مړ کړي دوی د علاقه غفت حق کړي نه دي له سره دښمنی شتي. عمر ابن خطاب رضی الله عنه سره دښمنی ما غ په زړه کې پرته ده چې ورته زموږ علاقه قبضه کړي د زموږ د ملکونه غستي. دویمه ده چې يهوديانو د عمر ابن خطاب سره نه لګي. يهوديانو د عمر ابن خطاب سره نه لګي. څنګه عمر ابن خطاب رضی الله عنه چې د يهوديانو د خیبر نه شړلیو شام طرف ته هغه بغض وسره د يهوديانو وسوم دي چې ولې د زمونږ مشران زمونږ بلر نکي چې راغی شړلی
او دا واضح خبره ده چې شیعاګان دا نوکران دي د يهوديانو نو چې دا مشرانو زمونږ سره نه لګي نو د نوکرانو بولې نشي لګي کنه دوه غټ خبرې نن سره یاد ساتي د شیعاګانو دښمنی د عمر ابن خطاب رضی الله سره د غټ دوه وجې دي یو وجه ده چې د غوی د علاقې د فارس د علاقې چې څومره دی خوښه د ټول هغه دغه په دوره خلافت کې فتح کړی شي نه هغه دښمنی سره پسړه کې پرته ده دویمه ده چې يهودو د عمر ابن خطاب سره خاص دښمنی ده چې د زمنګ پلان نکه شړلې نو دوی وایي چې زمنګ شیعاګان وایي چې د يهود زمنګ مشران دي چې زمنګ مشران شړلې زمنګ سره د دې د لاسه سره د دې د لاسه دښمنی ده او سبحان الله دومره په یره کې د شیعاګان خبيثان د عمر ابن خطاب رضی الله عنه نوم نصر بیری مچې نبوي کې چې کوم دروازه د باب عمر د عمر نه په نوم باندې دروازه په دین دروازه باندې شیعاګان د نه منزله اگر که هغه منزله زینو خاصه روایتونه ته کې د نزي نو په دې دروازه باندې نزي چې دغه نوم نه ایری بره بل بس دغه نوم لیکل دا کې ژوندې وي نجلي خیسر اولاد بسحال دا شیعاګان د صرف او صرف د يهودو نه سارو درځي کول لپاره لګي نور دوی اس هدف نشته والله سبحانه تعالی دوی چرته به خپل هدف کې کامیاب نه کی او الله سبحانه تعالی وسره هغه سو کې چې د حقداري د رښتینی هجري په اخره کې عمر ابن خطاب رضی الله عنه وفات شوی د کله چې د حج نه راغی نه عمر ابن خطاب سعید ابن مسیب رحمه الله وی عمر ابن خطاب رضی الله عنه چې کله د مینا نه را واپس شو په اخرنی حج کې درشتم کال نو کیناستو په یو ځکه او د خپل لاسونه اوچت کړو اسمان طرف ته ودوي چې الله عمر زما زیات شه او طاقت زما کم شه دي او هغه خلک چې زما د خلافت لاندې دی هغه ډیر شي فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط یا الله په دې حال کې مې خپل طرف ته راوبله چې په ما باندې د چا حق پاتې نه مې د چا حق خورلې او نه مې حق بل چای بالکل مې صفات دی دنیا نه وباس فزن یریدل چې وز کمزور شي وي فمن سلخ ذو الحجه فمن سلخ ذو الحجه ذو الحجه د مش ختم شي نو حتی قتل تدې شهید کړی شو نو د درشتم کال په اخره کې عمر ابن الخطاب ردان شهید کړی شوی کعب الاحبار د یو داسې عالمو چې د سره د اهل کتابو او خاص کر د تورات ډیر زیات علم وسره نو عمر انت یو ورځ وی او سره خو کې عمر د بدن ته پوښتنه کول چې دې مسله کې تورات واره کې سره غلي دي کې سره غلي دا سره خو کې ناس وته امیر المؤمنین اجدك في التوراة تقتل شهيدا وي په تورات کې دا خبره شتي چې د یو پیغمبر برازي دا غنو محمد صلی الله علیه وسلم دا یو مرګره به عمر هغه به شهید کی وي هغه ته چې وان لي بالشهاده شهادت به څنګه راشي وانه بجزيره العرب وزغه د جزيره العرب کې ناس جنگونه وګول خو موږ چرته وته نه یو ناغه ته دا خبره وکړه دغه شنو روایت کې راځي په صحیح بخاری کې ده چې رسول صلی الله علیه وسلم په احد غر باندې لپاسه ولاړو او د احد د غر چې د بخوزیدو شو کوم چې مدینه کې د مشهور غر دی رسول صلی الله علیه وسلم ته اثبت احد په خپل ځیوانه ودرېګا فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان پته باندې پس یو پیغمبر ولاړ دی یو رښتینی انسان د باندې ولاړ دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه او دوه شهیدان د باندې ولاړ دي چې هغه عمر ابن خطاب دی او بل عثمان بن عفان رضی الله عنهما د دې ځکه رسول سم گواہی کړی د چې دا سړی به شهید کی امام ابن ابي شيبه رحم الله دا روایت راوړی دی ابو موسی اشعری دا نوې چې ما یو ورځ خوب ولیدو په دغه درشته کال پر اخره کې ما خوب ولیدو په دې خوب کې ما ډېر لاري ولیدې ډېر لاري دي چې ترې خو ټول لاري بندې دي صرف یو لار کولاو نو زه په غلار باندې روانم چې ځلته ورسېدم نو رسول صلی الله علیه وسلم ولاړو او ابوبکر صدیق رضی الله عنه او عمر بن خطاب رضی ته اشاره کوله دې خراش نیمه چې را پاسې ما وی چې عمر بن خطاب رضی الله دغه وخت پوره دی وی به وی چې زم ویم وته ویم چې ما دې خو بیا وی چې ما كنت انعى الى عمر نفسه ما
دا نه غوښته چې عمر بن خطاب رضی الله عنه داغه د مرګ خبر ورکړه. وګوره د ټولو خبرو کې اشاره دي طرف ته چې عمر بن خطاب رضی الله عنه شهید کیږي او رسول صلی الله علیه وسلم دا گواہی کړې چې بتا باندې احد غر ته په تعالی پاسه یو دو شهیدان ولاړي. یو روایت کې راځي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه امام حاکم دا روایت راوړل. عمر بن خطاب رضی الله عنه په آخري وخت کې خطبه وکړه او په دې خطبه کې دا وی رأيت كأن ديك نقرني نقرة او نقرتين. وی ما په دې خوب مې ولید په خوب کې مې بانګي ولیدو او دې بانګي زد وټونګي یا یو ټونګه والما واني لا اراه الا حضور اجلي او ما دې ذکرې چې زما مرګ نږدې شوی دی خوب نه غدا تعبیر راوېست. عمر بن خطاب رضی الله عنه دا دعا به غوښته اللهم ارزقني شهادة في سبيلك یا الله مال بخپل لار کې شهادت راکې واجعل موتي في بلد رسولك او مرګ را د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خار کې راوړي. نو دی لور وته وی حفصه رضی الله عنها په پلار ته ما جوړ انسان شهادت غواړي او په کوم ځای کې غواړي په مدینه کې غواړي شهادت تبر خلک میدانونو دوزي ولر شه میدان جهاد تلته شهادت ملي دلته شهادت نه ملوي هغه ته ان الله ياتي بامره ان شاء الله چې وګوري نه هر ځکه انسان له شهادت ورکول شي. هغه د ارمانو چې د رسول صلی الله علیه وسلم په دې کلی کې هغه وفات شي. دغه د شهادت د واقعا دا په اختصار سره ذکر کوم. عمر بن خطاب رضی الله عنه د عادتو چې هغه به د مدینې ته دنه هغه غلامان نه پرې خودو او هغه مریب نه پرې خودو چې کوم په جهاد کې مسلمانانو ته ملاو شو هغه به یا يهودي او یا به نصراني یا به مجوسي وي د مدینې ته دنه نه راولي چې بالغ وو د مدینې ته نه راولي ځکه چې دوی دلته فساد جوړي او دا هغه خپل فیصله ها وی کې اسلام قبلي راځي خمون سره دی په امن او امان کې موږ سره وسی خو کدی وی چې زبا يهودي او زبا نصراني زو مجوسي او دنه برازم نو دي سینه کې دا دغه طریقه. نو مغیره بن شعبه رضی الله عنه دغه سره یو غلام او دغه نوم فیروز ابو لؤلؤه خپل نوم فیروز او مشهور بسو ابو لؤلؤه مجوسی ده. سبحان الله دا خبيث انسان چې دا مردار ابو لؤلؤ المجوسی هم دې چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه شهید کړي شیعاګانو او ایران والو د په قبر باندې لپاسه یو غټه درگاه جوړه کړې ده په غیله پاس یو غټه قوبه جوړه کړې ده او دا قوبه دي ښکاری لکه مسجد اقصی باندې پاس تاسو قوبه لیدلې کنه دغه شان قوبه پیدا او دیو ته بخپل جبه کې بابا شجاع الدین وته وي بابا شجاع الدین او دوی وېدا سید المجاهدین د مجاهدینو مشر دی لکه څنګه د مجاهدینو مشر وځي چې دا خلک د عمر بن خطاب نه دمه کړی او د شهیدانو سردار سید الشهدا وځي چې دا شهید کړي شوی دغه کسانو په لاس باندې ناغوت بابا وي دا صحیح خبره کوي دا دغه بابا خني چې بابا دا شو نو کشران به سي دا باز راشي نه خیر تو سختي ډیره زیاته کو لکه هغه خپل وي شجاع الدین زموږ بابا دی دغه فیروز خبيث اسی تاسو دا خبره منئ د دې خلکو سره اتفاق راځي تاسو ها چې سره عمر بن خطاب رضی شهید کی او بیا یو قوم راشي او دغه سړی ته وی چې د سید الشهدا او د سید المجاهدین دی او د زمونږ مشر دی ځکه چې عمر بن خطاب رضی شهید کړي او دغه د قبر بندگی کوي تاسو په انټرنیټ کې سرچ وکړئ بحث وکړئ نن سبا چې انټرنیټ شوی کې بحث وکولي کې قبر بابا شجاع الدین یولي کې قبر فیروز ابو لؤلؤ المجوسی ته د هر سره وځي چې دوی په قبر کې د نسکی مونږ کېلته سجدي وته لګي دعاګانې دغه غواړي سم اکرام کوي دغه د قبر ولي وځي چې عمر دانی شهید کړي نو څنګه د قوم سره زموږ اتفاق راشي او څنګه زموږ لاري وي دا بس خلک کوئی شیعاګان او سنیان دا یو دي خو بس هغه طریقې مختلفې شي یو دي نو په بنیاد کې اختلاف دی بنیاد کې زموږ اختلاف ته منګه الله یو ګڼو دی یو نه ګڼي
منګه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم در الله حقيقي پیغمبر دی هغه جبرئیل السلام خطا شوی دی کني په اصل کې پیغمبر چې غادر دی منګه وایو صحابه ټول چې انسانانو مسلمانانو جنت ته تلي هغه ولید بالله دا ټول مرتدي او صوبې مسلمان پاتې شي نور تفصیل لزنه زموږ موضوع برنه پاتې شي ولې خلکو سره زموږ اتفاق څنګه راشي چې هغه سره زموږ دوه غټ اختلاف دی دوی سره اتفاق یو لاره ده چې کله دوی زموږ د منهج او زموږ د عقیده د قبول کړه نبی سیدا او چې دای نه قبول کړي نه د قیامت سحر براشي او زموږ د شیعاګانو روافض او خبيثانو سره چرته هم اتفاق د نشرات له نو دی مغیره ابن شعبه رضی الله عنه چې چلو کو چې دی عمر بن خطاب رانته خط ولیکو ابو کوفه کې مغیره ابن شعبه د خپل غلام وته یاد کو وعنده جمله صنائع وته امیر المؤمنین ډیر پوه انسان دی او په دنیا کارونه باندې دی پوي حداد نقاش نجار ندی حداد دی د اوسمنو کارون کوي نقشې او خشیم جوړي د انګری دا کار ټول معلومه ترکانوم دی نو دې تکړه سړی د موږ د فائدہ واخلو ځل خدای ته ولیکو چې ته موږ اجازه راکې د موږ مدینه ته نه باسو فاذن له ان يرسله الى المدينه عمر بن خطاب دې سیدنا جتاو ته ضرورت ته اولک دومره تکړه دی یفرید راځي د مدینه ته لپاره اجازه درکو وضرب عليه مغیره ابن شعبه رضی په خپل غلام باندې په فیروز باندې ټیکس کې حدود میاشتې 100 درهم چې مال به هر میاشت کې 100 ټیکس راکې 100 درهم ټیکس راکې دې په عمر بن خطاب رضی الله عنه بسره یشتکی الیه شدت الخراج راغه ورته وی لکه د پیسې ډېری زیاتې دي او د ځنی شمور کوله عمر بن خطاب ته ماذا تحسن من العمل تسس کار کې یو شروع کړ دا کوم نه ته شړې دوی دومره کار ته کې خو ځان پیسې ګټې نه کې سلب کې دې مالک لور کې ته بدی کې څه خبره ما خراجک بكثير في كنه ما تعمل دا کم ټیکس ته نه لري دا ستاسو کار مطابق سړیر نه لري گزاره کوه او د عمر نه پزړه کې دا وا چې زما او مغیره ته هم چې تل گزاره کوه ورو خیر انسان کارګور دي چې دته نصیحت وکړو چې زه خیر ته گزاره کوم اوس بال ته لړ شي نه غته با گزارو کینې د په مخ کې د مشر به عزت نه کوي چې او مغیره بن شعبه تاسو ظلم وکاو زیاته کړو زبوته و مې نه د دې صرف دغه خبره وکړه وی چې دا خبره وته وکړه نه فانصرف ساخطا يتذمر چې دا خبره ته کړه وکړه نو ډیر د غصې سره د الک چې دی لاړ یوسف په بعد عمر بن خطاب رضی خپل مرګرو سره بهر راوته وګرځیدو و ان العبد مر به دغه انسان دا کم چې فیروز نومې دی د مجوسی دی په عمر نه باندې تیر شو په مخه تیرېدو هغه ته आवाज وکړ وی مورید لري چې لو اشاء لصنعت رحا تطحن بالريح مورید لري چې تویلی چې زبدي سي پل جوړ کما چې هغه په سیلې باندې توی په سیلې به چورلی ډیر ماهر نو زبدي سي پل جوړ کم دي دانو له دی چې هغه په سیلې توی وی مورید لري دا خبر رښتیا دي سي فالتفت العبد ساخطا الى عمر عابسا د عمر بن خطاب ته وکړو ډیر په غصه کې وته د مخې په سره واړه وما عمر رهت د عمر بن خطاب رانسه سمرګریم وتوی لاصنعن لك رحا يتحدث الناس بها ستاسو پر خو وجودي سي پل جوړو مجره خلق به یاد ساتي د عمر بن خطاب رانته دی خبيث مجوسي دا خبر وکړو هغه روان شو عمر بن خطاب رضان چې دا خبر اورید به د خپل کسان ته مخ واړو ته وی او عدني العبد انفا نشړي ګره مال دم کړه کړه او خيار سره پوښ چې دې خبرې څه مطلب دی به یو سور دي تیرې کړه عمر بن خطاب رضان سحر منزل راوته يوقظ الناس للصلاه داخله به منزل پاسول نو خلک منزل پاسول आवाज کوي به جمعه ته نه وته
واشتمل ابو لؤلؤ على خنجر ذي رأسين نو د ځان سره یو خنجر راوړو دی ابو لؤلؤ مجوسی چې دغه دوه خلی وي دوه سوکي وي دوه طرفونو ته کار کو د ځان سره پټ راوړو او صادری په امر راچولې نو سوکي نه پیږي فكمن في زاويه من زوايا المسجد نو د جمعه په یو ګټ کې دی نه سو پټ د شپې راغلی دی په تیر کې رانه وته نو عمر ابن خطاب رضی الله عنه چې کله د منځ ته ور مخامخ شو د په اولنی صفونو کې ولاړو په اولنی صفونو کې ولاړو د منځ په دې منځ کې دا خبيث ملعون مخ ته شو فطعنه 3 طعنات نو درې گزاره وو او درې گزاره شو شپږ گزاره شو درې گزاره وو نو صرف صحابه کرامو چې موږ دا واز اوریدو امیر المؤمنین وی چې قتلني الكلب هغه سپی وجلمو یا غسپی روانی گزارو کو او بدوی کې د خیسرو بده اولاد کې او بدی مجوسو کې په یهود و نصاراو کې د ټول چې راځم شي دوی کې دومره جرأت نه و چې با امیر المؤمنین د مخ نه گزار کړي او غدرو شاته به ولاړ سبحان الله په کم ټیم کې چې پاغه باندې دا گزارو شنو بس سیرتونو کې دي سره چې باغ ټیم کې عمر ابن خطاب رضی الله عنه آیت تلاوت کو وکان امر الله قدرا مقدورا الله سبحانه وتعالى وی زما خبره هغه په تقدیر کې چې سړي ما په تقدیر کې لیکلي دی او په اندازه باندې هغه کار کوي وکان امر الله قدرا مقدورا او دا په تقدیر کې لیکل شي امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه چې واله شو نو په دې گزارونو کې خطرناک گزار هغه کم چې د نامه نه لاندې و ځکه چې هغه ولدا خېټ او د هر څه ول وشلول او د دې د لاسه شهید شوی ټول جمعات ولا راجم شو په دې سړی بسي نو د عمر ابن خطاب رنه علاوه یولس کسان نورم والدی په دغه چاړه باندې یولس کسان او چې یو سړي سره خنجری او بیا بوخلو ولینه دا غره ټینګول دی آسان کار نه اگر کوم بوز دا سوچ کو چې پلاني وته ولې سنې او پلاني وته ولې سنې خو چې سړی د مرګ پروا پکې نه کوي دا غره ټینګول سړي دا غره ټینګول ګرانت یو لس کسانی ول چې باو کوم سو کسان چې دا مړ شو نه د عراق یو کسو چې هغه په ټیم کې ولاړو دا سره غټ صادره د صادری په باندې ورواچ یا صادری ورواچ دې ګډ ورشي چې ګډ ورشو نو بل د صحابه کرام ورتونو دغه خنجر راوغه سو بزن کې مومندو ځانې سکو ځانې مردار کو عمر ابن خطاب رضی الله عنه خلکو اوچت کو ویوړو عبدالرحمن بن عوف رضی الله مخ ته شو موزي خلکو له پورا کو عمر بن خطاب رضی الله عنه دومره وینه لاړه حتی غشي علی تر دې چې هغه بهوش شو عبد الله بن عباس وی فاحتملت عمر في رهط حتى ادخلته بيته وما عمرنا روچت کو سنور کسان سره او غم کور ته ویوړو حتی اسفر ته دې خرنا ولګیدا نو بدغه ټینګ کې دې هوش کې راغوي چې اصل الناس خلکو مشکړه کنه کړه الله اکبر یو سړی شپږ گزاره ولګي او د وینې نه د خېټې نه وینې دي روانه ده چې د هر څه سره کړی وینه ودرېږي نه او چې هغه پاسې دغه سوچ دې سره چې خلکو مشکړه دي او کنه وی اصل الناس وی موږ ته چې نعم خلکو خو کړه دی چې واو موږ به لازم کوي لا اسلام لمن ترك الصلاه دا غسړي اسلام نشته چې څوک مونږ نه کوي بیا خپل پاسه دا خپل موزیک چې دا پوره کو عبد الله ابن عباس وی چې ما ته وی چې توزه فصل من قتل دې چا وجلم او چاره باندې گزارونه کړي په ما چا گزارونه کړي عبد الله ابن عباس وی زه بهر ته وته خلکونه متبوسو چې من طعن امير المؤمنين ويجطعنه عدو الله ابو لؤلؤ غلام المغيرة بن شعبة المغيرة بن شعبة غلام ابو لؤلؤ هغه چې گزارونه پکړي ویرالما وما وتوی چې ابو لؤلؤ مجوسی چې نو ته پتا باندې گزارونه کړي وی چې الحمدلله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها لله قط الحمدلله چې دې سړی په لاس باندې زه شهید کړی شم چې هغه رب العالمین ته یو سجدم چرته نه لګوري په دې باندې شکر وست وی په دغه ټیم کې ماته زماده پلار عبد الله بن عمر وی زماده پلار ماته وی
چې یو طبيب راولي ارسلوا الى طبيب ينظر الى جرحي هذا یو ډاکټر راولي چې زما دي زخمونو ته وګوري وی فارسلوا الى طبيب من العرب یو عربي طبيب حکیم باغه بسيبوتو اگر هغه او عمر بن خطاب له اسیر ورکو شربت ورکو دا شربت چې هغه وسکونو مون باغ زیات وروته ټول شربت په کمزې باندې چې هغه نه وینه بيدا نامن لاندې نو چې فدعوت طبيبا اخر من الانصار الانصار قبيلو کې یو بل قبيله کې یو بل طبيب ډاکټر واغه میرا وستو عبد الله بن عمر وي ثم من بني معاويه د بني معاويه قبيله سره تعلق ناغه ولا پي ورکړو نو دا پي دا قزین راوته بالکل اقشن سپین راوته څنګه جس کړو وی د ډاکټر د امیر المؤمنین ته وی امیر المؤمنین وصیتک وصیت امیر المؤمنین چې ته وګورئ صدقني اخو بني معاويه سړي رښتیا ویها او کدین علاوه سویل باندې بدرو جنو هغه ته مو چې ته وصیت کوي فبكى عليه القوم حين سمعوا ذلك ټول مرګري په جړا شو په خوښه کې چې څوک نه شو هغه ټول په جړا شو عمر بن خطاب رضی الله عنه لا تبكوا علي من كان باكيا فليخرج فما باندې بجاړي نه جړاګانې منه کې څوک جاړي نه بهر ته دیوسی ورته سوی رسول سم دا خبره نه اورېدلې چې پچا پسې دا ویرونه کیږي د جړاګانې پسې کیږي الله سبحانه وتعالى په قبر کې عذاب ورکړي په دغه ټیم کې عبد الله بن عمر رضی الله عنهما هغه ته داوود خپل زوی ته وی انظر ما علی من الدين تو ګوروي په ما باندې قرض غو چا نشتی کنه څومره قرض دی په باندې حساب کې وی چې کله حساب کړو باغ باندې شپږ اتیا زره قرض باغ باندې شپږ اتیا زره قرض باغ باندې نو وی کده عمر نن د خاندان د مال پوره شو یو خدا که پوره نشنو بیا په بني عادي قبيله ته وای هغه به پوره کی کاغوی پوره نه کول هغه څه دومره مال نه بیا د قریش نه تاسو کوي که قریش سره دا مالو او دومره مال د هغه سره هغه به تاسو له درک په دغه ټیم کې عمر بن خطاب رضی الله عنه د خپل زوی ته دا ویلارشه او د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها نه اجازه واخله چې زما پلار وی زما پلار يقرأ عليك السلام زما پلار پتا باندې سلام وی او دې څه وته وی چې يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام عمر بن الخطاب پتا باندې سلام چې دې څه وته نه چې امیر المؤمنین پتا باندې سلام چې عمر بن الخطاب پتا باندې سلام چې ويستأذن ان يدفن مع صاحبيه او اجازه غواړي که تاسو اجازه دي نه چې د خپل دوانو مرګرو سره خاخ کړی شي وان ردتني وکچرت اغیز واپس کړم نو فردوني الى مقابر المسلمين بجر مسلمانانو کوم مخبره دلته ما خخ عبد الله بن عمر رضی الله عنه مالته ورغه هغه ته خبرو کړ چې عمر بن خطاب رضی الله عنه شوی د اجازه غواړي نه هغه وی دا خو ما د خپل ځان لپاره د ځای خو د ما د خپل ځان لپاره خو د چې خپل پلار سره او د خپل خاون سره به زمازي خو خیر چې امیر المؤمنین اجازه غواړي نزه دغه لپاره اجازه ورکوم او هغه ترجیح ورکوم په ځان باندې عائشه رضی الله عنها په دغه ټیم کې د اوچت اخلاق راخاره کړو او خیر دغه هغه دې به خخ کړی شي عبد الله بن عمر وی رضی الله عنهما وما دخل بلار د اثر غسته په خپل غیږ کې می خوده وما ته وی چې ضع خدي على الارض زمانه مخ او د سر د بری خور کته کې ځل سره میګ دی مو دي جن بلار ما سوي چې کته کېدا چې بری خور کې لک پد شم چې الله رحمان رحم راشي والله می وبخ ويل لي وي زمانه پر دي تبعی کچته الله سبحانه وتعالى زونه بخلم د عمر نه پر تبعی وي ک عمر د عمر رب عمر ونه بخي نو هغه چې مجبورم ما د خپل بلار د سر چیرې د کته کې خو د په خاورو کې دغه د سر پروتو په دی وختو کې مخاوري او په دی ګیره کې مخاوري لګیدل هغه د غوخته د دې لپاره چې الله سبحانه وتعالى په ما باندې رحم وکړي عبد الله ابن عباس وی کله چې د خبر رواني نو ما په کې د منځ کې د خبرو کړ چې ابشر یا امیر المؤمنین
امیر المؤمنین ستاسو لپاره خو زیری او زیری دي. اسلمت مع النبي صلی الله علیه وسلم د رسول سره تا ګور اسلام قبول کړه حين كفر الناس خلکو باغ ټینګ کې کفر کړه. وقاتلت مع النبي صلی الله علیه وسلم حين خذله الناس تا د رسول سره په هغه ټیم کې دغه مرګته کې جنگونه کړي چې کوم ټیم کې خلکو پرې خو او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی او هو عنك راض او غستانه راضي او ستاسو خلافت چې د تکمل او شی په دې باندې ټول خلک راضي و عمر ودی چې المغرور من غررتموه ستاسو به خبرو کې څوک پرې خو ستاسو به خبره کې څوک پرې وته دوکه به کوي تاسو په دې خبرو باندې به تاسو دوکه کوي. والله العظیم وي زما کله زمکه په دې مخ باندې سر زری او کسپین زری چې سي زم چې دا ټول می قربان کړه خو د قیامت د ورځې دي سختونه بچو. دا سختونه امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه او زما استاد بالکل مو مطمئن الله بخلی دي دا څنګه چې وي مونږ کلمه ویل او مونږ او دس کو بیا وي زموږ عقیده خو پاکه ده کنور سنشتي او دا امیر المؤمنین رضی الله عنه هغه باندې يرشتي په دغه ټیم کې وزوان لیکراغه دا غزوان لیکم د امیر المؤمنین دغه خبره وکړه چې ګور ستاسو لپاره زهره دې ته خپکیږم ان شاء الله رب العالمین بس سړي د خپل معاملې کې بیا د ځوان لیک روان شنو. عمر بن خطاب رضی الله عنه وکړو هغه په ځم پسې را توپ د پنسي د راخ کو دی ناواز یو کوی دا الک ما بسی بیا راوړی غالک بسی راوستو او ته ځوانه د پنسي بر ساته فانه انقى لثوبك واتقى لربك. دې دراسه بستا کپڑے صفای د کپړو عمر به ډیر او ستاسو رب تقوا په دې کې د نه پرته چې دغه نیم پړکی پوری د پنسي او چته نو ګور عمر بن خطاب رضی الله عنه خبره په کوم وخت کې بیانې سکرات الموت کې ځن کدن پیره نصيحت کول لغنه يرشي ویني او موږ خرو غرمټ چاته نصيحت نه کو. او دویمه دا خبره غټه ده ځکه خو ته په دې وخت کې وایي کنه نه هغه وایي چې دا خبره دومره غټه نه ده پنسي او چتول د ګټونو سره لازم نه دي نو زما ځان له ځن کدن دې زب سیمو خیر دې ته بل شو کوی څه دومره غټه خبر خونه دا خبره غټه ده ځکه د ځن کدن په دې سخته کې وایي چې پنسي دې ګټونو بر ساته نو د ساتین سره فائدې لپاره چې په ګټو باندې د پنسي نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول سموي د قیامت پر ورځ به د خپې په جهنم کې نو د نیم پړکی پورې پنسي او چتول دا غوړه طریقه ده ځکه چې رسول سموي ازار المؤمن یا ازره المؤمن الى نصف الساق د مؤمن لنګ پرتوګ پېټ چې څه شي مچوله غیر نصف الساق نیم پړکی پورې او واجب سړي بتابانی چې دې ګټونه برګو سړي زړه نه برکوم نو دې ګټونه خو بر ساتي نبي دې ګټونه والا ګټو دا ولني سچې دا بر د دین والا د نیم پړکی پوری دته ته اجازه ته چې کم شي پوری وچته غوړه د نیم پړکی پوری دي او نور ته باقی اجازه ته خو په دې ګټو باندې لپاس راوسته د حرام دي او د ګناه کبیره ده د دې د لاس انسان جهنم ته شي او دا ګوره منځ لپاره خاص نه دي. رسول صلی الله علیه وسلم خبره کړې ده بس کسان زموږ راشي به دې منځ لپاره راوچته او چې څنګه موږ ختم کې به دروازې کې بیا کته کې څه خبره شو نه د عام اوقاتو کې هم د پنسي چې د ګټونه برساتي. عمر بن الخطاب رضی الله عنه عمرو بن میمون وی الله اکبر وی ما عمر بن الخطاب رضی ولیدو یو سورې مخکې د شهادت نه وی ما ته وی چې کچرت الله جون راکو کنه لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا کچرت الله جون راکو کنه نو په دې عراق کې څومره کونډې دي د کوم زنانو چې اوس نه رسي کنه دا ټول به ان شاء الله الله په توفیق سره اچاتم به حاجت نه لري دوی له تنخواګانې مقرر کم دوی له مونږ کورونه جوړ کو دوی له مونږ داو کو دوی له مونږ دغه کو فما اتت عليه الا رابع حتى وصف سلورم ورځ چې را به سلورم ورځ به شهید کړي شو دې خبرې نه سلور ورځې بعد یا درې ورځې بعد امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله شهید کړي شو په دغه ټیم کې دا کسان وی امیر المؤمنین خلیفہ بسوکی وی زتا سو ته یوسو کسان خیمه داغه کسان دي چې رسول سم وفات کېدو د دوی ناراضیو نبی به دوی چې دا خبره
په خپل منځ کې مشوره وکینو چې په کوم باندې دوی مشوره وشونو په کوم کس مشوره وشو هغه تاسو خلیفہ نو علي رضی الله عنه کو علي بن ابي طالب ودیږي کې شیعاګان کوم ځای کې سره وته چې کوم ځای کې دوی دښمنی ته چې وایي چې علي رضی الله عنه د عمر دښمنی و هغه ځای کې نو مالي ویو علي رضی الله عنه دویم عثمان بن عفان دریم الزبير بن العوام او سلورم طلحه رضی الله عنه او پینزم سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه شپږم عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه او دیوته وی زمانه زویبت لري ساتي څوک عبد الله بن عمر خپل زوی عبد الله یاد کو بیا غبت لري ساتي دوی راجم شو نو زبیر دا وی زبیر بن عوام وی زما خبره خو علي رضی الله سره شو چې هغه سوي یو تی وته سعد رضی الله عنه سعد بن ابي وقاص زما خبر عبد الرحمن بن عوف ته چې د سوي دریم تی وته طلحه رضی الله عنه چې زما خبر د عثمان بن عفان سره چې هغه سوي دریم تی وته نو پاتې شو درې پاتې شو یو عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان علي بن ابي طالب رضی الله عنه عبد الرحمن بن عوف چې کله جدا شو دي درونه سره نو انا لا اريد ازم نه غواړم خبر سو ته پاتې شو دوه ته پاتې شو بیا دا غینه بعد په مشوره باندې خبر په اخر کې عثمان بن عفان ته پاتې شو ټول مسلمانانو دا سره بیعت کو سره د علي رضی الله عنه دا سره بیعت کړه په دې کې څه ظلم نه شي بلکې مشوره شوی ده او عمر بن خطاب رضی الله عنه په وخت کې دام ویلو وی کده دین علاوه تاسو چې کله خلیفہ مقرر کو شپږ کسان چې پلانې به او بیا څوک راتو او تمه ساتلو خبرې کولې فضربوا عنق الاسد بدل وزو ځکه چې دې کې دوه خلکو دروازه پرې د کار ټول راځي شو کنه ته ټول ته دروازه کول ټول ته خپل راي راکاو چې تاسو ټول یو ملک څومره په کروڑو ملیونو خلک ته ټول ته خپل راي راکاو نو څوک یو څوک بل څه بلکې دا خبر به چا په مشوره کیږي د پوه خلکو مشوره باندې د علماو او د مشرانو په مشوره باندې د هر چا په مشوره باندې کار نه کی عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه د بوت پور چې هغه شهید کړی شي او د 15 یا 16 د ذل حجې و د حج نه راغی 15 تاریخ یا 16 په دې باندې عمر ابن خطاب رضی الله شهید کړی شوی او د 13 کالو د هجری او عمر چې دغه دریش په تکالو عمر دغه دریش په تکالو اگر کبا سیرتونو والا لګه تبدیلی وکړه ویلي او دا خبرم کړو عمر بن خطاب رن کله چې وفات کېدو وان فان حدث بي حدث کچته مال شي چلوش یا مطلب کې چې د مړ شو فليصلي لكم صهيب نو صهيب رضان دي درې ورځې یا درې شپې دي مونږونه کوي به چې کله تاسو خلیفہ وټاکو نو به چې هغه څوک مخکې کوي دا مرزي ده خو زه د اسلام چې صهيب رضان پرې دي چې درې ورځې مونږ واغه کوي نو کله چې وفات شو بیا د اتوار په ورځ باندې خخ کړی شوی نو په منځ کې سور دي تیرې شوې جمعرات جمعه او هفته درې ورځې به تیرې شي دا غینه بعد خخ کړی شو په یوم الاحد باندې د اتوار په ورځ او جنازه ولا صهيب رضی الله عنه کړی و هشام بن عروه د خپل پلار د روایت راوړي د عروه نه ډیره جبر روایت ته دغه کېږي ولما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك د عائشه د کور د عائشه د کوټه چې ده د دې یو دیوال د ولید ابن عبد الملك په زمانه کې راولیدل چې کله د دیوال راولید فبدت لهم قدم نیو خپغوي د ښکارا شو ففزعوا داخل کویر چې خپغو لري چا وظنوا انها قدم النبي صلى الله عليه وسلم او خلکو غالب ګومان دا کو چې دا چا خپدا د رسول الله سلام ده خداو ټیموس ډیر تیر شوی د رسول سم په منځ کې د خلکو منځ کې پیجنینا انا ابو بکر الصديق او عمر بن خطاب فما وجدوا احدا يعلم ذلك سو کو دې سينو چې هغه د صفه خبره کړي هغه نسوب دي چې هغه ته پتا نو عروه رضی الله عنه غراغه ناغوت لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقصور د رسول الله خبره ما هي الا قدم عمر رضی الله عنه دا عمر بن خطاب رضی الله عنه اجي سماه وخت پوری تاسو پروتو الله سبحانه وتعالى دې کوي چې کم دي خاص بندگانی نه کانی نه کله کله دغه جسمونه په کلونو چې دغه روغ پراته
عائشه رضی الله عنها مبارک در رضی چې هغه وصیت کو عبد الله ابن زبیر ته او عبد الله ابن زبیر د عائشه رضی سره خوره عبد الله ابن زبیر ته وصیت کو عائشه رضی الله عنها چې ما بنخه خید د درې کسانو سره څوک دي رسول صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق او عمر بن خطاب رضی ما به د خپل ملګرو سره د رسول سم بیان یادول وي ما به د غوي سره بقي کې خخکې د دې کسانو سره ز خپل ځان نشم شمارلې د اوچت خلک د دې کسانو سره ز خپل ځان نشم شمارلې چې ما به دلته خخ کې دي چې دغه سوی شیګان وګوره هغه په خپل ومنله چې زه خزانه یم ګوره چې یو خبره سره نه لګي او تاویره توي کنه نو ډېر خبرې جوړولې شي چې نه مانی دا خدای شرنه دینداری ده اوس مثال کې زدي سوم زه غټ عالم وینم او زه چنه يم طالب علم نو زدي سوم چې په دې پلاني جمعات کې زما بیان او زما درس باندې لګوي ځکه چې دلته پلاني مشر عالم درس کوي او زه دغه مقام ته نرسم چې دغه سره په جمعات کې بیان او زبم درس کوم او درس کوي نه بل براشي موږ تاسو وینو چې دا جاهل دی دا وې کنه چې معلومه لګو دیږي کې د اشاره مطلب ده دی چې دې کسانو په مقابله کې زه هیڅ نه یم د دوی مقام ته زنه رسم د دوی په مخ کې خپل پاکي نه بیانوم پاکي مطلب څه دی یعنی خپل فضایل نه بیانوم دا صحیح خبره کیږي د رسول صلی مقام کوم ځای اشاره نه غته رسي اشاره نه خپل بلار ته رسي نه رسي عمر بن خطاب ته رسي نه رسي دا خبره خدای صحیح ده خو ماته استوي کنه چې کله دې چا سره دښمنی شو کنه نه داغه هر خبره ته په غلط مراد باندې او په غلط مطلب باندې بدلول شي الله سبحانه وتعالى زمونږ د عقیدو حفاظت وکړي عمر بن خطاب رضی الله عنه کله شهید کړي شو د دې غټ اثر وکړو په مسلمانانو باندې او بس سیرتونو کې دي سرازي وې دي ښکارې ده لکه اول پیر چې په مسلمانانو باندې سخت رااله اول پیر به سخت رااله دا سړي خالی پاتې شو هغه انسان مړ شو چې انسانان خو پرې دا هغه به زناورم ته پوس کو یو په دې پلاني علاقه باندې داخله راځي د عراق نه مکې ته حج راځي عمره راځي دا علاقه صحیح نه ده غرونه به ګډیر دي او څه زینه دنګ دي او څه چیت او کاڼي دي او ګټي دي دې څه نه چې د وخانو د اسونو او د خرو د بګ زخمین شي الله سبحانه وتعالى زموږ ته پوس کین اړرو کو نه غلاري برابر کړي هغه انسان وفات شو چې هغه به د شپې ګرځېدو په تورو تیرو کې او د چا سره به منګیر او چې کړه وبې راوړي د چا سره به بوجیر او چې کړه خوراک بول راوړو د چا سره به ناسو پخلې به ولکو د چا سره به ناسو دغه شکایت به ورېدو د سحر منځنه بعد دغه ټیمو چې کیناستو به غریبانان براتلو خلک براتلو هغه ته خپل حاجتونه بیانول هغه انسان وفات شو چې هغه ټول عمر د رسول صلی الله علیه وسلم د دفاع لپاره قربان کړو هغه انسان وفات شو چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه مبارک ویلو وی که زمانه بعد چې پیغمبر وینو څوک به هغه به عمر بن خطاب رضی الله عنه علی راغه ودریدو وما خلفت احدا احب الي ان القى الله بمثل عمله منك وی عمر بن خطاب تریه ولا لوی ستانه بعد دې سړی نشي چې دغه سره زدي سي محبت کوم لکه څنګه چې تاسو سره کوم او وايم الله قسم وخړو وما زما د یقینو چې الله به تعالی خپل مرګرو سره یو ځای کوي او ما بویدا انی كنت كثيرا اسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما بد رسول الله دا خبره ډیره اوریدا ذهبت انا وابو بكر وعمر ودخلت انا وابو بكر وعمر وخرجت انا وابو بكر وعمر ما بد رسول الله دا خبره ډیره اوریدلې په مخه وی زلالم ابو بکر او عمر را سره زلانه وته ابو بکر او عمر را سره زوته ابو بکر او عمر را سره به بجړاش امیر المؤمنین په بجړاش علی رضی الله عنه څنګه شیګان وی چې علی رضی الله عنه سره دښمنی او دغه سره دښمنی او بس خبره دغه وی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی کله چې عمر ابن خطاب رضی الله وفات شو کنه نو دغه دیوال چې کوم د فتنو او د خلکو بمنځ کې وو هغه دیوال کې سورې پیدا شو فتنې څه شوې کولاو شو نو تفسیرت روالي تاریخ روالي د فتنې دینه بعد شروع کی عثمان بن عفان په دور کې فتنه د خوارجو راځټه شو کنه
فتنه د خوارج لا شړ دغه ځینې فتنې شټی شي دي چې د اوچت انسان چې دیونو الله سبحانه وتعالى حفاظت کړو د انسانانو فتنې باندې راتلې. عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه اوچت انسان عائشه رضی الله عنها سوی وی کله چې عمر بن خطاب رنه خخ کړی شو اول دغه قبر دی د رسول صلی الله علیه وسلم بیا د ابوبکر صدیق رنه قبر دی بیا څه چا بیا څه عمر بن خطاب رضی الله عنه وی کله چې د خخ کړی شو د دغه خول نه مخ کې زبد خپل کمرې د تلم راتلم دی کوټې ته الذي فيه رسول الله صلی الله علیه وسلم او زمانہ خاون وي پکې وو لوپټه با اکثر ما په سر کړي بنوا ولي انما هو زوجي وابي دا یوم پلار د بل مسره خاون دي نه دي کمرې ته نه وتم رانه نه وتم لوپټو ما نه پسره ولا ضرورت وته نشتی. فلما دفن عمر نن چې کله خخ کړي شو بده ځکه وی په الله د قسم خورم عمر نه غسیرت شوی زما مخې ته شي او دغه شکل ما تر مخې ته شي نو یې چې د کمرې د دنه زمونو یو غټ صادر می تو کړي حیا من عمر د عمر له حیا راځي هغه چې انسان هغه هم خور لاړو د دینه دا خبره واضحه شو چې که هر څوک ته پاغه باندې به مرګ راځي نو دې مرګ د پاره تیارې پکار دي چې عمر بن خطاب راغی په ما باندې ورځ په تابم راځي. یو روایت مرته بیان کې امام ابن عساکر رحم الله راوړي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی چې زما پلار وی عباس سألت الله حولا بعد ما مات عمر ما دلنه یو کال دا سوال غوښتل چې الله ماته په خوب کې عمر نه نوخه زړه مو ته ډیر شي دغه چې هغه اوچت انسان وفات شي او به انسان دیدن نشي کول نو دی یو کال پورې ما د دعاګانې غوښتي چې الله ماته په خوب کې عمر نه نوخه نو یو کال بعد مولد او غدر خپل تندینه د خولي پاکولې بما وتیجی بأبي انت وامي يا امير المؤمنين زمور بلاد پتا قربان امير المؤمنين شي چلے وی چې هذا اوان فرغت وسد حساب کتاب نه جلینا خلاص شو وسد حساب کتاب نه خلاص شو ولولا رحمه ربي لهلكت او کچرت د الله رحم نه او مهرباني نه د خطاب زوی ورن تباشه مونږ سره مطمئن نشو ډډې لګولې خپاره چې نن خو الله بخي نو سوچ د آخرت پکار دی. عمر ابن خطاب رضی الله عنه فانی دنیا نه لاړو دا شان به مونږ هم زوی دی فانی دنیا خو به مونږ هغه کې فرق دی هغه جنتی انسان دی. رسول صلی الله علیه وسلم گواہی کړی داغه د جنتی کېدو موت به دغه کې څنګه جواب ورکو زموت به څنګه حساب کتابي الله ته بسو یو سم تیارې کړې سن دې کړې دې خبرې سوچ پکار دی. الله سبحانه وتعالى د آخرت سختي مونږ ته آسان کړي او الله سبحانه وتعالى په هغه وخت کې مونږ له مرګ راوړي په کوم ټیم کې چې الله سبحانه وتعالى زمونږ ناراضي دي چې زمونږ د درس اختتام ته ورسېدو او الله سبحانه وتعالى زمونږ ملاقات په جنت الفردوس کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره او د صحابه کرامو سره وکي. بالله التوفیق وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.